د مفکورې د ملګرو روغاني صاحب خو روغاني صاحب ونی چې دا کارونه د ارمان صاحب دي نو سره د ارمان صاحب او د استاد محترم پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب ډایرکټر پاکستان سټډي سنټر پېښور پوهنتون ډیره مننه کوم چې داسې علمي غونډه یې راجوړه کړله او غونډه نه بلکې په داسې علمي موضوع باندې چې واقعي د پښتو ادب په یو ځای راغونډېدل په اگر چې جلدونه ډیر دي 9 جلدونه دي خو چې د پښتو ادب د وسط ته او د دومره کار ته د زرګونو کالو یا د سوونو کالو وکتې شي او بیا په 9 جلدونو کې نو زما په خیال چې دا ډیر لوی علمي کار دی د ناخیل صاحب چې څنګه وایي چې بیا په یو کلیک باندې نو اوس هم زما په خیال چې د کلیک نه خو به وخت زیات لګي خو بیا هم دومره راغونډ شوی دی چې رفیقي صاحب ډیر اسانه کړې ده د کتاب په هکله چې د ناخیل صاحب څه ووایي نو زما په خیال چې دغه خبرې مونږ هم چې څومره دا کتاب وکتو څومره د دې متعلق چې په دې کې څه شامل دي د دې د جلدونو کم تعارف چې د ناخیل صاحب وکړو دغه خبرې په دې وجه ټولې شریکې دي چې کله د فکشن یا د شاعرۍ کتاب وي نو هغه چونکې د تخیل سره کار ساتي نو د هر سړي بیا د خپل تخیل په حواله خبرې دا یو ټیکنیکل سیز دی او په دې کې هم دغه خبرې وې کمې چې د ناخیل صاحب وکړلې د دې نه اخوا که ځینو هسې به بیا یا تقریر اوږدولي یا به خبرې اوږدولي او بله دا چې ما خو لیکل هم نه دي کړي ما خو صرف د کتاب چې څومره کتلی دی نو هغه د ناخیل صاحب خو ټولې خبرې تقریبا شریکې کړې په دا کتاب چې کله شایع شو څه موده وړاندې ارمان صاحب په هم یو هغه لیکلی و په فیسبوک باندې او په هغې کمنټس کې غالبا ما لیکلی و چې دا کتاب نه دی دا یو انسایکلوپیډیا ده چې مونږ په دې کې د پښتو د کتابونو هر څه کتلی شو د ټایټل پورې د لیکوال پورې د لیکوال د پیدایش پورې د کتاب د شایع کېدو پورې که د دې سره په هغه حواله باندې خواري شوې وي او شوې ده د ډېره حده پورې خو دا به هغه مقام ته رسېدلی و ارمان صاحب که خطا کېږم نه نو دا به د انسایکلوپیډیا رنګ واخلي یا اوس هم چې مونږ ګورو نو تقریبا چې معلومات پکې هغه شان موجود دي بیا چې دا کمې کمی یا خامۍ یا خطایۍ کیږي نو دا خو په وړو کتابونو کې د دې نه زیاتې کیږي او دا خو ډېر علمي کار دی او بیا رفیقي صاحب چې روغاني صاحب خو ورته چې دی نو ادبي لوفر ووی او واقعي چې په ټوله پښتونخوا کې چېرته ګرځي لر او بر نو هغه ګرځي ټیک ده خو د کتابونو د ټایټلو پورې رسېدل دا ډېر ګران کار دی دغه کم ذکر چې په دغه دیباچه کې شوی دی چې دا څومره خلکو دا لیکلي دي چا لیکلي زما په کتابتون کې دا کتابونه دي چا څه کړي دي نو هغه کې دغه مسلې راغلي دي د هغې د کتابونو ذکر بلکې څنګه چې د ناخیل صاحب ووایي چې یو محقق ته دا په خپل هم پته نه بلکې د نواز طاهر صاحب سره ما یو ځل مرکه کوله او ما د هغه د کتابونو د هغه نه تپوس وکړو نو هغه ته خپل کتابونه نه معلوم او چې بیا ما هغه کتاب هغه باندې ولیکو او په هغې کې ما هغه کتابونو فهرست ورکړو نو هغه ماته چې دا ماته نه دي یاد دا کتابونه او ایون دا چې زه په پښتو اکیډمي کې یم اوس هم څه کتابونه زما نه پاتې شوي دي ما اوس هم منتل د طاهر صاحب چې هغه زموږ د پښتو اکیډمۍ په لایبررۍ کې پراته دي دا پراجیکټونه راغلي دي نو بله ورځ سیدالامین صاحب ته هم ما وښول چې د دې کتابونو مختلفو د قلندر صاحب په حواله باندې یا د برق صاحب په حواله واړه کتابونه دي د پراجیکټونو هغه موږ ته پته نشته دی نو د رفیقي صاحب دا کار او دې ته رسېدل اوس یې که چاته اسانه کړه او که نه زموږ د ایم فل پي ایچ ډي سکالرانو ته خو یې اسانه کړه دوی ته خو دومره اسانه کړله چې دوی سایناپسس جوړوي نو ډېر په اسانه به جوړولی شي چې په دې موضوعاتو باندې چې په کوم موضوع څوک کار کوي
نو په هغې به ډېر په اسانه هغه ته کتابونو پته لګي چې دا کتابونه پې موجود دي. او دا کمال دی چې دا کتاب ټایټل هم موجود دی، هسې هوایي خبره نه ده چې دا کتاب د پلان کې لیکلی دی. نو دا ډېر د کمال خبره ده چې زمونږ طالب علمان هغو ته به ډېر په اسانه باندې کتاب مخ هم ښکاري چې دا د کتاب مخ ته دا واقعي چې دی چاپ شوی دی. بیا د دغه سره دغه لیکوال مختصر پیژنګلو او بیا دغه خواري چې کوم ځای کې د یو لیکوال یو کتاب راغلی هم ورسره هغه انټروډکشن لیکلی شوی، که بل ځای راغلی که بل ځای راغلی که بل ځای راغلی، ایون دا چې د ماغوندې پکې 14-15 کتابونه دي او په ټولو سره که پیژنګلو هغه شانتې لیکلی شوي ده. مطلب د دې دا دی چې یو کتاب په یو جلد کې دی، بل کتاب په بل جلد کې دی. نو که څوک یو کتاب وګوري چې هغه ته هغه متعلقه معلومات په ځای باندې میلاو شي، نو دا کمال هم خو دا خواري ده. دا خواري څوک نه کوي د خپل ریسرچ سره. او د خامو خبره چې کومه د ناخیل صاحب وکړه واقعي راځي، هغې کې زمونږ خپله د سکالر هم مسله شي، خو د معلوماتو هم مسله شي. لکه د مثال په طور زما د کتاب یو ټایټل عامر شعر کو چې دا کتاب چاپ کیږي د باچا خان په حواله زما یو کتاب و، نو هغه چې شعر کو نو هغه ټایټل هم رفیقي صاحب شایع کړی دی، او چې کتاب په کم ټایټل چاپ دی نو هغه هم شایع شوی دی. اوس دا د رفیقي صاحب غلطي نه ده، دا زمونږ نه غلطي شوې ده چې امیر هلته کتاب ټایټل شیر کو په فیسبوک باندې راغی. اوس خو د سوشل میډیا په د فیسبوک ډېر دا یقین چې وي کول نه دي پکار، نو دا هم مسلې که نه. نو اوس دغه زمونږ نه مطلب دا دی چې دا زمونږ د طرف نه کم معلومات ورکړي کېدل په سوشل میډیا زمونږ غلطي ده، دا د رفیقي صاحب غلطي نه ده. نو مطلب دا دی چې که په راروان وخت کې په دې باندې نور کار کېږي څنګه چې رفیقي صاحب اراده ظاهره ده او په دې کار کول هم پکار دي، نو دا بیا دې له دغه رنګ ورکول پکار دي. زه هغه د دیناخیل صاحب خبره کوم چې زه ورته د خپل کتاب چې زما په ذهن کې کم ریویو د هغه نه کومه، خو مطلب دا دی چې دې وړو وړو خبرو ته پام وشي، نو نور به هم دا اتنټیک خو اوس هم دی، خو نور به هم هغه خامۍ به لرې شي. نو د راروان وخت دپاره زمونږ د سکالرانو خو دا حل دی چې څنګه چې د وایوا ذکر وشو چې په وایوا کې د کتاب څه په وایوا کې زموږ د پښتو په وایوا کې د کاظم خان شیدا تپوس شو او سکالر ته دا پته نه وه چې کاظم خان شیدا څوک دی. په امفل کې داخلېدو انټرویو وه، نو نصر الله صاحب عجز صاحب ته ګوته ونیوله او سکالر ته وایي چې دا خو به نه وي. نو سکالر ورپاسېد ویل چې زما نه غلطي شو ما ته ونه پېژندلې. نو زمونږ سکالرانو خو دا حل دی. نو دا رفیقي صاحب خاص کر دغسې سکالرانو ته تیاره نوړی چې دی نو ایښې ده. او رفیقي صاحب متعلق به زه دا خبره وکړم چې رفیقي صاحب په اول ځل ما لیدلی و، نو د نورالحبیب نثار صاحب د پی ایچ ډي ډیفینس و، زه ایګزامینر وم او رفیقي صاحب میلمه راغلی و، نو دی هم په سټیج کېناست و. نو ما وی چې دا ډېر زیات سنجیده انسان دی، واقعي سنجیده انسان دی، خبارش او ښه زبردست سړی دی او ګوټ یې اچولی و ډېر. بیا چې د ده د کتابونو نه خبر شو نو ما چې اوس خو واقعي چې دی به سنجیده سړي، ځکه چې دومره ډېر علمي کار هم کړی دی. خو چې کله ما د کابل ته لاړو یو هفته 10 ورځې هلته وګرځېدو نو ما ته ډېر انکشافات وشو چې دا سړی واقعي او دا داسې سړی علمي کار کولی شي چې دی د ملګرو سره په ملګرتیا کې هم هغه شانتي، دی په علمي محفل کې هغه شان علمي سړي، دی په ادبي محفل کې ادبي سړي، او په رفیقي صاحب کې دغه ټولې خوبه شته دی. ډېر ښه انسان دی، ډېر پوهه انسان دی، او دا کم کارونه چې ده کړي دي دا موږ چې دی د ورسره جلدونه حساب کړو نو څه 2 او یا 3 او یا کتابونه شول او لا نور را روان دي. نو مطلب دا دی چې دا کار دا په ډېره زیاته سنجیدګۍ کې نه کېږي. دې سره داسې سړی خوند کوي چې داسې سړی شي نو هغه یې کولی شي. زه یو ځل بیا د مفکورې د ملګرو روغاني صاحب، ارمان صاحب او په ډېر زیات احترام د فخرالاسلام صاحب مننه کوم چې دا پکار ده چې دا غونډه په پښتو اکیډمي کې وي یا په پښتو ډپارټمنټ کې وي. خو فخرالاسلام صاحب دا خبره به دغه نه وي، خو د ملکڼ خپل هغه خوی، د ملکڼ هغه مینه،
دا د فخر الاسلام سے په رګ رګ کې ده. نو واقعي چې هغه د ملکن شمله وساتله او په پاکستان سټډي سنټر کې داسې علمي غونډه وکړه چې د پښتو ژبې په حواله ده، د پښتو ادب په حواله ده. نو سر ته مبارکي وایم او ډېره مینه او احترام. ډېره مننه.